د خوست میخانیکي انسټیټیوټ امیر سیف الرحمن مظلوم وایي په دې دوره کې ټول 40 زده کوونکي له لیسې دورې او د استاد او شاګرد له پروسې فارغ کړل چې د ساختمان موټرو ترمیم برق او نورو برخو کې عملي او نظري درسونه ورکړل شول. د خوست میخانیکي انسټیټیوټ کې نن 40 تنه فارغین چې هغه د ساختمان برق او د ترمیم موټر شعبې زده کوونکي فارغ شول. خوست میخانیکي انسټیټیوټ دا 19مه دوره ده چې فارغین ورکوي. خوست میخانیکي انسټیټیوټ اوس مهال 1412 تنه محصلین لري چې د دې جملې نه نن الحمدلله 40 تنه فارغ شول. خوست میخانیکي انسټیټیوټ د هیواد په سطحه ځانګړی نوم لري چې تر دې مهاله په سلګونو داسې علمي کدرونه روزلي چې نن الحمدلله د هیواد په بیلابیلو برخو کې په عملي زده کړو او خدمت بوخت دي. مظلوم زیاتوي پخوا د استاد او شاګرد برنامه د جرمني هیواد له لوري حمایه کېده خو تر سیاسي بدلونونو وروسته دا پروګرام د اسلامي امارت حکومت لخوا پر مخ بیول کیږي. استاد شاګردي چې دا سابقه د جرمني هیواد لخوا سپورټ کېده د تحولاتو پر اتک سره دغه برنامه کې یو څو تغییر راغلی دا ځکه اوس افغان دولت سپورټ کوي. دا یوه ډېره بهترینه هغه برنامه ده. په اونۍ کې 3 ورځې عملي درس لري او 3 ورځې په مارکیټینګ کې به زده کوونکي کار کوي. دا هغه زده کوونکي چې له 9 فارغ وي موږ یې 10 سیم ته نیسو او خصوصا هغو زده کوونکو دپاره چې هغه عملا کار کوي لکه د مشرتوبو یا د برقو یا د حیاتۍ ډېر ګټور ځکه هم کار زده کوي هم د استاد او شاګرد دورې یو تن استاد شمس الله خوستی وایي دا برنامه په 1999 کال کې رامنځته شوې او نن په 3مه دوره کې 21 تنه فارغوي. موږ 2 دورې فارغین لرو. یوه د سهار ده چې هغه بیل د میخانیکي لیسې شاګردان دي او یوه د استاد شاګردی ده. موږ 21 تنه دي دغې ته فراغت لیکونه ورکوو. د استاد شاګردی برنامه داسې یوه برنامه ده چې په دې کې حرفوي زده کړې هم موجودې دي، حیاتي موجوده ده، موټر ترمیم موجود دی، الکترونیک موجود دی، یعنې د برق ترمیم. دوی هم دلته نظري زده کړې کوي او هم عملي زده کړې په دې کې کیږي. بل پلو فارغ شوي زده کوونکي خوښ دي چې د فراغت ویاړ لري خو له اسلامي امارت غوښتنې لري چې د کاري فرصتونو په برابرولو کې د ورسره مرسته وکړي. ډېر د خوشحالۍ احساس کوم ځکه چې ما مسلکي زده کړه زده کړې، هم نظري هم اسناد واخیسته، هم خپله تجربات در سره کړه. هم د خوست میشتو نه هم دا خواهش هم دی چې د مسلکي زده کړې لپاره خپل ماشومان وهڅوي، خپل اولادونه وهڅوي. د مسلکي زده کړې ډېرې مهمې دي. دا هم د هیواد په سطحه دی، هم خارج کې هم کار زده کوي، هم د هم څه زده وي، هم که په کور کې ممکن دی هم مسلکي زده کړې دی سبا هم چاته محتاج هم نه وي. موږ د اسلامي امارت د اسلامي نظام څخه دا هیله لرو، دا توکل لرو چې موږ ته د اوس د دې برنامې څخه موږ فارغ شو. د الکترونیک په بخش کې خاصتا د برق په ریاست کې موږ ته فرصت راکړي موږ چې دغه کې موږ خپلې وظیفې وکړو، هیوادوالو ته خدمات وړاندې کړو. په پای کې فارغو محصلینو ته تقدیرنامې او یو شمېر استادانو ته تیارې شوې ډالۍ وویشل شوې.